السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندرونو، انسانان او ژوي ډېر لوی توپیر لري. انسانان خدای پاک د بریاو د پاره، د خوندونو د پاره، د ښه ژوند د پاره دلته او د مرګ نه وروسته هم پیدا کړي دي، او حیوانات ژوي چې کوم دي هغه د انسانانو د ګټې د پاره خدای پاک پیدا کړي دي. موږ او تاسې ګورو چې کله حیوان هر شی وي، که د غوا بچی وي، که د وزې وي، او که د هر شي وي چې کله پیدا شي دستي پاڅي او د مور تیته خوله وړي، پوهېږي. یعنې هغوی چې خدای پیدا کړي د هغوی په فطرت کې خدای پاک همداسې اچولي دي چې ورته خدای پاک ښودلي دي، پکې فټ دي. او کله چې د انسان بچی پیدا شي ګورئ هغه ماشوم وي یو ساعت 2 ساعت خو همداسې پاکوي، او د هغې نه وروسته بیا مور به یې راخلي خپل تیته به یې اچي تر څو هغه د تی سره عادت شي. د هغې نه وروسته مور نه پېژني، پلار نه پېژني، خپل خپلوان نه پېژني، هغه به ټول ورته وښيي. زما د خبرې مطلب دا دی چې انسانان ډېر څه باید زده کړه. همدې دپاره خدای پاک مور و پلار او بیا وروسته مشران او انبیا را لېږلي دي چې انسانانو ته یې وښيي چې دا ښه دي او دا بد دي. په انسانانو کې ځینې انسانان داسې وي چې په ځینې وخت کې چې دی تا ته اړتیا لري، لاس یې بند دي، نو بیا داسې خوږ وي، داسې ته به فکر کوې. ولې انساني فطرت داسې دی چې یو څوک درته راخوږ شي نو ته به فکر کوې چې والا چې دا خو ډېر خیرخوا دی. نو خیرخواهي خیر دی، یو شی هر څه چې وي، پیسې وي، مال دولت وي، منډه وي، کومک وي، باید سړی ورسره وکړه. هر څوک یو ښه دوست ته، یو ښه خپل ته اړتیا لري، هېڅوک هم پوره نه دي. خو کله چې د هغه انسان هغه اړتیاوې پوره شي بیا وروسته داسې زر سترګې بدلې کړي چې اړو پېژني ده نه بیا. نو زه د هغه انسانانو نه هیله لرم چې مه کوئ دا کارونه. هر څوک یو رقم دي، هېڅوک د هېچا نه کم نه دي. څنګه چې ته زړه لرې، څنګه چې ته په درد باندې پوهېږي، دغسې هر څوک په درد باندې پوهېږي. موږ او تاسې باید دغه کارونه چې د اړتیا په وخت کې ډېر خواږه، او چې کله مو اړتیا پوره شي داسې زر ځان ته تغییر ورکړو لکه بالکل چې ته ما پېژندې نه. په دې انسانیت کې داسې انسانان هم شته چې څوک وایي ځان ترې قربان کړم، او داسې هم شته چې داسې انسان ترې موړ شي چې ته ووایې چې یا ربه چې تر مرګه یې ونه وینم، او یا ربه چې مړ شم جنازې ته مه رانه شي. که چېرته مړي پوهېدی تاسې باور وکړئ، زه وایم که زما جنازې ته ځینې خلک راشي نو هغه جنازه به هم خدای پاک قبوله کړي او که به یې نه کړي. نو عزیزانو، زما د خبرې مطلب دا ګډې وړې خبرې د دې مطلب دا دی چې مه کوئ. په هغو خلکو باندې غږ کوم چې د اړتیا په وخت کې خواږه او چې اړتیا مو پوره شي بیا نو سترګې بدلې کوي. دا د انسانیت کار نه دی. دا چې په چا کې وجدان وي د هغه کار نه دی. دا تاسې باور وکړئ، دا موږ چې ژوي دا حیوانات وایي هغوی دا کارونه نه کوي. کوم ژوي سره چې مرسته وکړي، یو ځل اوبه ورکړي، واښه ورکړي، ځان در باندې قرباني، هغه چې هر څنګه ژوی وي، لیکن موږ او تاسې انسانان بسم الله الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په 2 خو روان یو، خو د 4 خپو نه بدتر یو. خدای پاک یو داسې سره کېښي چې د همغې په ترو باندې موږ او تاسې ایمان قبلو چې هغه وجدان دی. دا کوزه خلک ورته ضمیر وایي، لیکن ضمیر درکې دی، وجدان درکې دی، خو ته بې وجدانه یې. او په چا کې چې وجدان نه وي په هغه کې ایمان نه وي، په هغه کې ننګ نه وي، په هغه کې غیرت نه وي، په هغه کې که ښځه وي ښځتوب نه وي، که نر وي نرتوب پکې نه وي. الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.